اوس خبره دا د عاجزانو چې د خودکشي والا ته چا خودکشي کړې د جنازې لمونځ جایز دی که نه د جایز. پیغمبر اسلام په زمانه کې یو سړی داسې و هغه دغه یو غشي راواخله لینده راواخله تیر راواخله په هغه یې خپل ځان مړ کړ. چې مړ یې کړ خودکشي یې وکړله پیغمبر علیه الصلاة والسلام د جنازې لمونځ نه دی ورکړی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د جنازې لمونځ نه دی ورکړی. اوس علما فرمایي د دې دا معنا نه ده چې د جنازې لمونځ نه دی جایزه، دا زجرن توبیخن دا عبرتن دا سبق دی، سبق و جهان ته چې او یو سړی خودکشي وکړي پیغمبر علیه السلام د جنازې لمونځ نه ورکوي، حالانکه پیغمبر علیه السلام خو ډېر مهربانه دی. دا دمکۍ د دمکۍ که چا دا کار وکړي هغه ته دونه لویه سزا په دنیا کې لا موږ ورکوو، په آخرت کې لا پرېږده. مګر ها علما به راولاړېږي جنازې لمونځ به ورکوي، کفن به یې دفن به یې دعا به ورته کوي، د مغفرت دعا به ورته کوي. ټیک دی دا لوړ مشران خلک یا مطلب د کلي مشران نواخ ملکان خانان سرداران لوی لوی علما قاضیان هغه د په جنازه کې نه شریکان کېږي. ولې جهان ته د دا ورښکاره کې ځوانانو ته دا ورښکاره کې دا کم خلک چې د خپل ژوند بیزاره دي هغو ته د ورښکاره کې چې یاره دا شی چې دی دا خو جایزه نه دی. ته ګوره دا څونه بده خبره ده چې یو سړی مړي د جنازې لمانځه ته څوک نه حاضرېږي. نو دا چی سلو؟ دا سبق سلو، دا توبیخ ترټنه صحیح سلو، زجر سو، دا چې مطلب دا به دته سزا ورکوي چې دا شی نسي کېدلی. نور د جنازې لمونځ ټیک دی، نور علما دې ورکړي. دا پیغمبر سم مبارک کړی چې کوم صحابي راوړي دا مطلب خودکشي یې کړې وه پیغمبر سم جنازې لمونځ نه دی ورکړی. دې دا معنا نه ده چې نور صحابه هم د جنازې لمونځ نه دی ورکړی. جنازې لمونځ به ورکوي، خامخا به ورکوي، او بیا به چې څنګه بیا به دعا هم ورته کوي، استغفار به پسې وایي چې الله ته معافي ورته وکړي، الله مغفرت ته وفرمایي. ډېر ځله پېښ شوي دي، په کورو کې پېښ شوي دي، یوې زنانې زار خوړلی دي یا مطلب راولاړ سي هغه زهریله دوا مواد چې د هغه وخوري، یا ځوانان دغسې راولاړ شوي دي. ډېر بیخي ډېر بیا خاص کر دغه د ټیک ټاک زمانه سوله، د فیسبوک زمانه سوله، هسې وروره پر بل چا پرې لاس نیولی دی چې زه غواړم واده ورسره وکړم که نر دی که ښځه د هغه نه وسلو بل اوس بیا دی خپل ځان وولي، یا پر ځان باندې ټک وکړي، یا پر ځان باندې مطلب څا ته ځان واچي، یا په بجلۍ باندې ځان ونسي. نو دا ټوله شان حرام دی، او که دا شان حلال وبلل د همیشه دپاره په جهنم کې حلال ونه ګڼل نو ګناه یې وګڼله ویې کړله. بیا هم تر قیامت خو کم سے کم دا دی چې دته مطلب که زار دی زار به ورکول کېږي، که غر دی غره ته به خېژول کېږي، که توپنچه و چاړه و خنجر و هغه به ورکول کېږي ځان په وژنه تر هغه ساعته چې تر څو قیامت کېږي. بیا د الله رب العزت فیصله ده چې الله څه فیصله ورسره کوي. بیا خودکشي داسې د عاجزانو یو سړی خو د یو تکلیف په ځان خلاصوي، لکه اوس موږ ته باران اوري، له بارانه څه موږ راسو مطلب برنډې له راسو یو داسې ځای ودرېږو یو غاره ماره چې موږ د باران پر ما باندې نه اوري، یا یخ دی وروره موږ د یخه سره راسو په یو غاره ننوځو، یو کمره ممره و په خونه ننوځو، موږ یې ځانونه تاوده کړو. دا ولې موږ هلته تاوان ډېر دی نو دلته تاوان چې دی هغه کم دی. صحیح هر څه د هغه کوشش کوي. و چې یو سړی خودکشي کوي نو ته په ژوند کې ډېر بېزاره وي، په عذاب وي. نو دا ته چې اوس خودکشي وکړې دا تر هغه لا بېزاره کېږي، که به دا ستا بېزاري څه کمېږي؟ نو که تر هغه لا بېزاره کېږي دا بې عقلي نه ده، بې وقوفي نه ده. او که ستا بېزاري تر دې کمېږي نو اوس په ټول جهان خودکشي نه کړې وای. دی صرف وجې خپل قریبانو ته دا ورښکاره کوي چې ګوره تا زما سره دا نه وکړو، ما درته ویل چې ما ته پلانی کار راوکړه یا پلانی تا نه راوکړي، نو زه به چیش کوم بس. نو دا دی زما ځان خودکشي وکړه. اوس دی په دې نه پوهېږي پلار به کال و دوه و درې پنځه غمګینه یې مور ورونه قریبان، نو ته خو د همیشه دپاره ولاړې ته باس ولې. نو ستا پلار بیا چیش وکړي، ورور چیش وکړي، ښځه چیش وکړي، په تا پسې ځانونه مړه کړي، ځانونه نه در باندې وژني، نه در پسې چې نه وژني. نو لحاظه زه درته وایم چې که چیرې یو سړی دا کار کوي نو خو چې یو سړی د یوه ځایه څه بلې خوا ته ځي نو په دې ځي چې په دې ځای کې زما تاوان دی، په هغه ځای کې م در دې تاوان لږ هشه ګټه ده، هلته مې تاوان کم دی. نو خو موږ کم تاوان لرو زغلو. نو کم تاوان دا دی چې په ژوند کې ته بېزاره وې نو د مرګه بعد ستا بېزاري کمیږي که زیاتېږي؟ که زیاتېږي نو تا ځان ولې مړ کړي، او که کمیږي نو بیا دا نور جهان ولې ژوندی دی. صحیح شو؟ نو د الله رسول چې فرمایي چې کم سړی خپل ځان مړ کړي تر قیامت ته، بلکې په جهنم کې به دی همیشه دپاره یي چې په کوم شي ځان وژلی دی هغه شی به بیا دته میلاوېږي چې ونه څه دا کار بیا وکړه.
هر څو تنگ سر راشي، هر څو مشکل راشي، هر څو لوی مشکل راشي، د خودکشي اجازه نشته. هغه په دې نسه د خودکشي بعد خو در دیله زورېدل شروع کېږي. دلې خو لا ښه د قریبانو عزیزانو یخ و ګرمي و تنده و لوږ و هر څه مطلب پورته کښته کېږي، هلته خو دا شیان نشته. نو لهذا د الله رسول فرمایي که یو سړی راولاړ سو ځان یې تر غره رایله کوي، یو سړی راولاړ سو زار یې وخوړل، یو سړی راولاړ سو په چاړو په توپنچو په بل خنجر یې ځان مړ کوي، نو دی به چی شي؟ دی به په جهنم کې خالدا مخلدا فیها ابدا. رواه البخاري و مسلم. همیشه لپاره په جهنم کې ډېر فکر کول پکار، ډېر فکر، خاص کر چې مطلب کم سړی دا فکر لري چې پوره وړه یم یا مطلب چا زیر کړی یم یا چا زما سره ظلم وکړي ناجایزه وکړه، بیا دی ډېر بېزاره سي بیا دا کار چې دی هغه وکړي. خاص کر دا زموږ ځوانان راواخله، خاص کر زموږ دوی زنانې راواخله. الله دې هر مسلمان وساتي، هر مسلمان وساتي. خو ډېره ستړې ورځ درته ګوري، ستا به دا خیال چې زه د دې ستړیا څخه ځان کاږم. الله دې هر مسلمان وساتي. اوس پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي که چا ځان خفه کوي پر پنکه یې ځان راوځړوي، نو چې پر پنکه یې ځان راوځړوي پټو مټو پر دې باندې، بیا به دی په قبر کې په جهنم کې د هغه رقم ځان خفه کوي څو ستړیا ده د مرګ د زکندن هغه به ټوله دی وړي. صحیح سلو هغه به ټوله دی وړي.